دا رمضان رالی خو هغوی به نشته. رمضان خو راغلی خو د دې رمضان راتګ هغوی ته هېڅ فایده ورنه کړه. که د دې قبرونو خاوندانو نه موږ تپوس کړی وي او دا تپوس دې شوی وي، تمنا او تمنا وکئ، خواهش وکئ، سم په کار دي، څه غواړئ؟ وایي که موږ د دې قبرونو او د دې مړو نه تمنا غوښتې وی چې څه شی غواړئ، تمنا وکئ. لتمنوا یوما من رمضان، د رمضان المبارک د میاشتې صرف د یو ورځ تمنا به دوی کړې وی چې یو ورځ دې صرف زما په ژوند کې دا د رمضان المبارک راشي. او الله په موږ څونه احسان کړی زموږ ستاسو په ژوند کې راغله. ډېر ملګري، ډېر رشته داران، ډېر دوستان موږ سره په تېر رمضان کې ژوندي وو. دا رمضان رالی خو هغوی پکې نشته. رمضان خو راغلی خو د دې رمضان راتګ هغوی ته هېڅ فایده ورنه کړه. که په تېر رمضان کې هغوی عبادتونه کړي، الله یې راضي کړی، طاعات یې پکې کړي، خپل ځان یې په الله باندې بخلی، نو ډېر قیمتي او خوش نصیبه خلک به یې اوس زما او ستا په ژوند کې الله راوسته. بار بار الله ته سوال کوئ چې الله دا موقع دې راله راکړه، خو اوس راته مغفرت نصیب کړه. دا خو سعادت دی چې راغلی، خو که دا د موږ نه عبس لاړې، په دې کې زموږ مغفرت نصیب نشو، موږ پکې خپل ځانونه د اور نه خلاص نه کړ، الله هم پکې راضي نه کړ، ځان هم د جنت مستحق ونه ګرځو، په والله دا رمضان زموږ دپاره د وبال سبب ګرځي. مشهور حدیث دی، بار بار علما ذکر کوي. جبریل علیه السلام به دعا کړې ده، منبر ته چې ختل وی ویلي بعدا د الله د جنت نه دې لرې پاتې شي، بعدا د الله د رحمتونو نه دې لرې پاتې شي، بعدا د جنت نه دې محروم کړی شي. څوک؟ هغه بدبخته انسان لمن ادرک رمضان چې دا قیمتي میاشت د هغه په ژوند کې راغله فلم یغفر له، او دته پکې مغفرت نصیب نشي. سعادت دی الله په ژوند کې راوست، خو که مغفرت راته پکې نصیب نشو، د جبریل خیری دی او د الله د رسول امین دی. سمو خیال دی چې جبریل خیری وکړي، د ملائکو سردار خیری وکړي. قرآن چې چا راوړی دی محمد رسول الله ته، هغه جبریل چې خیری وکړي چې په رمضان کې به هره شپه باندې د الله رسول ته دا قرآن لوستل او د دې دور به کو، هغه ملائک خیری وکړي او نبی علیه السلام په امین وي، هغه به دعا به الله نه قبلې. زما محترمو، سعادت خو الله راکړه، رحم رحماني الله وکړ. رمضان راغلی، محنت پکې وکړو، الله ته د لاسونه جګ کړو. والله د موږ نه عبس روان دی، ډېر زیات په غفلت. 14 روژې موږ ونیولې، څه پکې کړي، څه بندګي موږ وکړه، سم دا ځانونه د الله په عبادت ستړي کړه. نه زما محترمو، په والله بس موږ ته صرف دا نفس تسلي راکوي. اسلي النفس بالاعمال من حين الى حين. بس یو روژه راشي، بس موږ یو مړه دا به تېره شي، بله به راشي، په بل کې به محنت وکړي. بس دغه دې امیدونو موږ خراب کړي، غفلت کې پراته یي. راځئ چې دا کم غفلت شوی دی دا بس شوی. اوس نه الله ته لاسونه اوچت کړو چې الله که په دې رمضان کې تا ما ته مغفرت نصیب نه کړ، ته د ما نه خوشحاله نه شوې، الله که زه د اور نه آزاد نه شوم، دا خو به ډېر د نقصان خبرې که نه، دا خو به زه ډېر په تاوان کې پرېوځم. د دې د وجې نه قرآن کې الله فرمایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. دا آیات الله رب العالمین په سورة البقره کې نازل کړی دی. د دې آیات نه مخکې الله د روژې احکام بیانوي او د دې آیات نه پس هم الله د روژې احکام بیانوي. په دې کې علما یو نقطه ذکر کوي، هغه دا چې اشاره دې ته ده چې الله په دې رمضان المبارک کې د دې روژې په دې لمحاتو کې د خپلو بندګانو دعاګانې قبلوي. الله وایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی که زما محتاجه بندگان ما ته حاجت لري او تا نه زما په باره کې تپوس وکړي، اني قریب، زه ډېر نږدې یم د دې خپلو بندګانو سره. چې کله دا د ما نه دعا غواړي نو الله وایي زه نږدې یم، زه د هغوی دعاګانې قبلوم، خو په دې شرط چې فلیستجیبوا لي، د ما نه خو دا بندګان دعاګانې وغواړي. نو یو خو رمضان دی، د دعاګانو د قبلېدو لمحات دي.